د بخونکي او مهربان خدای په نوم درنو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ لټون نیوز. درنو کتونکو نن د لټون نیوز په دغه پروګرام ورکو ملغلرو کې د سره د یو داسې ملغلرې تعارف کوم، داسې یو ملغلره د سره معرفي کوم چې یقینا تاسو به دغه پروګرام ډېر زیات خوښ شي. ځکه تاسو ته څنګه پته ده چې زموږ په دغه پروګرام کې تاسو سره موږ د هغه خلکو ملاقات کوو چې هغه خلک د علم، د فن، د هنر یو ښېګړې د داسې ماحول سره هغې تعلق وي چې د هغې خبرې زموږ استاد لپاره ډېرې ګټورې وي او موږ ترې ډېر څه زده کوو هم. درنو کتونکو نن را سلام په دغه پروګرام کې یو ډېر دروند شخصیت، یو ډېر لوی شخصیت او هغه شخصیت چې د هغې تعلق چې دی هغه د یو مسیحا رول لوبوي، د بېوسو، بېدستو، بېوزلو، کمزورو او ناتوانو خلکو مرسته، یعنې د خیر ښېګړې د یو سازمان سره د هغې تعلق دی چې په الخیر ټرست باندې موسوم دی، الخیر ټرست العالمي. او الحمدلله تر دې دمه هغې چې دی ډېر لوی خدمات په دې کراچۍ کې دغسې په اندروني سیند کې که په هېواد زلزله راغلې نو هغې هم د دغه ځپلو خلکو د مرستې او د تعاون لپاره رامخېته شوي، د هغې هر قسم مرسته یې کړې. که زلزله راغلی، که سیلاب راغلی، په دې هېواد کې چې څومره هم قدرتي آفات راغلي په دغه آفاتو کې د الخیر ټرست چې کوم خدمات دي هغه پوره نړۍ ته په ډاګه دي چې د هغې ټول منډې ترړې او د هغې چې کومې ذمهوارۍ دي نو د هغې پوره خپل ټیم دی، خو کومې زیاتې ذمهدارۍ چې دي، کوم سرپرستي چې ده نو هغه زموږ حاجي صاحب چې دی هغه باقاعده توګه دغه ټرست چې دی دا په وړاندې بوځي، دغه لوی دروند بوج یې په خپلو اوږو اخیستی. نن مو غوښتل چې د دې سره تاسو سره معرفي کړم د دې هلې ځلې د دې خدمات څومره دي، وړاندې څه ارادې لري انشاءالله او د دغه ټرست د سوري لاندې به چې دی نور څه کوي. جناب حاجي طاهر انصاري صاحب را سره دی، د هغې سره به ستاسو ملاقات کوو. د ټولو حاجي صاحب تاسو ته اول په دې پروګرام کې په خیر رالي او هرکلی وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې وبخښه، موږ د ټولو نه مخکې ستاسو شکریه ادا کوو. تاسو دې پروګرام ته موږ راوغوښتو او تاسو موږ یاد کړو او د یو زموږ اواز، یعنی زموږ اواز دا مقصد دی چې د غریبانو پورې رسول دي. بلکل حاجي صاحب مننه م کومه او کتونکو حاجي صاحب سره وخت په وخت موږ چې په کراچۍ کې یو نو زموږ سره که موږ په یو ټي وي کې یو که په یو اخبار کې یو ضرور د دې مرسته هم زموږ سره ده واو وي به او موږ هم په خپل وس چې دی د دغه ټرست د خدمت لپاره خپلې هلې ځلې کړي. دعاګو به یې ورته چې الله پاک په خپلو نیکو ارادو کې بریالي او پرمختللي لري. یو څو خبرې به ورسره کوو ضرور. حاجي صاحب که لږ راته ووایي چې دنیا کې خلک ځان له یو شعبه خوښوي، یو فیلډ خوښوي، څه داسې وو چې تاسو یې د خدمت دې جذبې ته راوپارولې او تاسو د یو ټرست کار شروع وکړو؟ بس دا یو قدرتي عطیه مو ورته ووایه چې الله پاک د چا نه یو مچر نه کار علي که نه، نو بیا غټ کار پرې والي که نه. زموږ خو هغه حیثیت نه و، خو یو فطرتي طور باندې دا خدمت شوق مې درلودو. هغه شوق چې دی هغه الله پاک زموږ نیت قبول کړو او دې دغه ته پیټ دا کار په زور رانه واغوستو. لیک ساته لپاره که زه دا وایم که دا زما ډېر خواهش نه یم که نه، لیکن دا کار په زور الله پاک رانه اغوستو. هغه زموږ ټپه یې پرې ولګوله، نور کارونه الله پاک په خپل قدرت کړي. زموږ د بس خبره نه وي په دې کې ډېره، نو دا زموږ هسې فطرتي طور باندې په وړوکوالي نه زموږ د دې کار سره شوق و او د دې خدمت سره مې شوق. څه به راته وایي چې اول څنګه چلند وکړو، څوک څوک راملګري شوئ، څه اراده مو وکړه که چې څه داسې نیچرل څه ډیزاسټر راغلی او که څنګه هم دا اراده وکړه د دې الخیر ټرست؟ نه دا خو داسې وو چې زموږ یو څو ملګري وو هغه به په آپس کې سره په رابطه کې وو، هغو به دا کار کولو که نه د ښېګړې. نو بیا داسې وشو چې اکثره چونکې زموږ تعلق د علما سره وو، بیا د علماو یو کمیټۍ په دې باندې کېناستله چې تاسو دا کار کوئ نو ولې دې ته باقاعده یو شکل نه ورکوئ، د رجسټریشن شکل نه ورکوئ، باقاعده د ګورنمنټ په سیسټم کې چې دا منظور شده وي او ستاسو کار به یکجا وي. نو د هغه لپاره به د تاسو سره یو نور ملګري هم ملګري شي. د هغه لپاره د علماو یو کمیټۍ جوړه شوه. هغه د علماو کمیټۍ دا ذمهداري بیا دوباره مونږ نه غوښتله، د هغه باوجود یې زموږ په ذمه راکړه. نو بیا د هغه تقریبا د 21 سال نه د 20 کالو نه دغه ذمهداري زموږ سره ده او داسې نه و چې یو واقعیت پېښه شوې وه، بلکې بس دا کار شروع د علماو دا خوښه شوه چې دا کار تاسو په ذمه واخلئ، نو موږ دا کار موږ ته په ذمه راکړئ.
او د اوس ساعته پورې الحمدلله دا کار چلیږي. ماشاءالله. حاجي صاحب صبر راته وایي چې داسې بېوسه سړی راشي او داسې کونډې یتیمان راشي، ضرورتمند دي، اغېزمن یې حالاتو متاثره کړي یا مختلف ډیزاسټرز کې لکه زلزله وغیره کې، هغې سره چې مرسته وکړئ هسې څه فیلینګز یې اندروني زړه م څنګه خوشحاله که څنګه؟ دا خو داسې ده چې کوم چاته دا کار نه وي کړی هغه ته نه محسوسه کېږي. یقینا داسې واقعات راغلي دي د یو دکلاوې دپاره نه وایم، بعضې وخت کې داسې کارونه راغلي دي چې ما د چا کار زموږ د دې ادارې په توسط شوی دی که نه، یقینا ما ته د خپل کور د خوشحالۍ نه زیاته خوشحالي محسوسه شوې ده چې هغه کار که زما په کور کې یم د هغه نه زیات ما کړی که نه، هغه کار چې د بل چا شوی هغه ما ته دومره محسوسه شوې ده که زما د کور کې هغه کار شوی د هغه نه زیاته خوشحالي ما ته محسوسه شوې ده. دا په دې کې شک نشته. دویمه خبره دا ده چې غریبان یقینا محتاجه قسم محتاج شته په دې ملک کې په ټوله دنیا کې، او د هغه چې حالات موږ وګورو هغه حالات زموږ مخې ته راشي نو کم از کم دا یوه فایده خو راته رسېدلې په دې خپل حال باندې مې شکر راشي، په دا خپل حال باندې مې شکر راشي. او دویمه خبره دا ده چې د دې ادارې په جوړولو سره یوه دا فایده ده چې الحمدلله زموږ دا کار چونکې منظم انداز دی، په منظم انداز باندې جوړ شو. هسې که څوک یو ډېر څه کوي که نه نو هغه دا کار دومره مخې ته نشي بوتلی، لیکن دا یو اجتماعیت پکې شروع شو، په دې کې هر څوک شریکېږي، تم راشي بلم راشي بلم راشي بلم راشي په هغه کې شریکېږي. او دویمه خبره دا ده چې دا کار قدرت په دې کې یو قسم تعاون شامل حالي د قدرت او د قدرت خپل د موږ سره مدد کوي، الله پاک مدد شامل حالي. هغه نه علاوه زه تاته یو وړوکی مثال دا درکوم چې په سیلاب کې ما په یو ورځ باندې 27 ټرک سامان د سند او پنجاب کې چې سیلاب راغلی و 27 ټرک سامان په یو ورځ باندې لوډ کړی و. 27 ټرکونه ماښام چې زه ما سوچ وکړو که نه چې ما ستا خو دومره وزن او دومره طاقت نشته چې ته 27 کیلو اوچت کړې، لیکن دا خو ښکاره خبره ده چې صرف الله پاک مازې یو ستا ټپه پې لګولې ده او دا بانه یې جوړه شوې ده، ته په ځان کې چېرته غرور رانولې. الله الله. نو دا 27 ټرکونه بیا هرې ضلعې ته 2-3 جدا جدا رسول، په صحیح معنا باندې رسول، دا د هلته بیا چې هغو ته کوم سامان ملاویږي په هغه ځپلو خلکو ته او هغه سیلاب ته او هغه زلزلې والا ته، هلته بیا د سړي چې کوم زړه ته سکون میلاو شي هغه د هغه سکون خوشحالي چې د هغه په ژبه نه بیانېږي. ماشاءالله ماشاءالله. نو حاجي صاحب کله راته ووایي چې یاره د مخکې ورځو کې موږ اورېدلي وو چې بلوچستان کې تاسو سپیشلي د اوبو یو داسې منصوبه شروع کړې وه چې په هغه ځای کې به داسې صورتحال و چې اورېدلی مې وو چې انسانانو او ځناورو به د یو ځای نه وبس کېده، اوبو ډېر زیات قلت و. دغه څه منصوبه وه او دغه بیا څومره کامیابه شوې وه جي؟ د اوبو منصوبه یوازې په بلوچستان کې نه وه بلکې د اوسه پورې زموږ د شروع ده. ماشاءالله. بلوچستان کې که په تر کې خاص کر کې د تر کې چې کوم د سند په علاقه ده 4 ډسټرکټه دي، 4 ډسټرکټ کې د تر د خشکسالۍ په وجه باندې هلته انسانان هم د لوږې نه ماشومان مړه شو او حیوانان چې دي هغه په زرګونو حیوانان مړه شو د لوږې نه. نو په هغه کې د اوبو سخت کمی راغلی، بارانونه نه ونه شو. د 2014 نه د اوسې ساعته پورې تقریبا په تر کې دغه حالات شروع دی. موږ په بلوچستان کې هم د اوبو منصوبې تیارې کې او په تر کې هم ډېر کار وکړو. نور ایکا دوکا کارونه خو په سند کې هر ځای کو هینډ پمپونه او د ټوبویلونو وړې منصوبې، لیکن ډېر کار چې دی هغه زموږ دا دی په بلوچستان کې او په تر کې موږ کوو. او په بلوچستان کې یقینا داسې حالات دی چې هغه ډېر داسې علاقې دي چې هلته د حیوانان او انسانان په یو ځای باندې اوبه څښي او د یو کډو کې اوبه جمع شي هغه نه بیا انسانان یې مري او بیا حیوانان یې هلته پکې څښي، کچرې او ګوبر پکې هم راځي، د هغه ځای غریبي داسې ده. او په بلوچستان کې اوس زموږ لپاره الحمدلله یو غټ د الله پاک رحم دا شوی دی چې کوم سولر سیسټم چې شروع شوی دی اوس موږ مخکې کوهي ایستل او اوس ورته سولر سیسټم لګوو. نو سولر سیسټم یې اوس موږ الحمدلله په بلوچستان کې ځای په ځای لګولي دي، شروع دي. او په تر کې موږ ټینکۍ هم جوړوو،
تو اوبو ټینکرې جوړو او سولر سیستم لګو په ترکیب موږ د شپږو اتو کالو نه کویان ایستل اوس د کویانو بجای د سولر سیستم لګو. ها ماشاءالله حاجي صاحب کله زموږ کتونکو ته ووایي چې دا ځل چې په دې ښار کې لاکډاون شو او بیا لاکډاون نه پس چې مکمل ادارې هم بند وې ډېر زیات خراب حالاتو نو آیا الخیر ټرست چې دی په دغه لاکډاون په دغه سلسله کې څه خدمات یا څه پیکیجز خلکو ته ورکړي که څنګه؟ لاکډاون کې خو موږ الحمدلله ډېر تعاون وکړو پیکیجز مو وکړو سینیټایزر او ماسک موږ تقسیمولو لیکن په دا اولنی لاکډاون کې یا په اولنی کرونا کې موږ ته ډېر سخت تکلیف ملاو پریشانی دا وه چې چاله به دې شی ورکولی که نه نو نه دی راتلی شو او نه موږ د چا سره تلی شو او بلکې هدایت هم دا و چې تاسو ګرځئ ما په وجه دې چې تاسو کرونا وانه هلته ور نه وړئ او یا دې د را نه وړي په دا کې سخت مشکلات البته مونږ الحمدلله د هغه وخت نه د اوسه ساعته پورې په لاکډاون متاثرینو ته مسلسل د راشنو د هغه د ضروریاتو په مطابق باندې هغه سره پرپور تعاون کوو په واپر مقدار یې کوو ماشاءالله او په واپر مقدار د شروع نه مونږ کړي دي په اولو ورځو کې مونږ سینیټایزر تقریبا په ګیلونونو په انداز باندې تقسیمولو او داسې هم نه چې په یو ځای په روډ باندې مې ګاډي به ودرولې په ګاډو نه مې سینیټایزر او ماسکونه تقسیمول او د هغه په هره سطح باندې موږ د متاثرینو مدد کړی. ها ډېره زبردسته. حاجي صاحب څه به راته وایي چې د سیند ګورنمنټ چې دی یا زموږ د کراچۍ انتظامیه چې ده هغې سره هم څه پروجیکټ څه کارونه کړي که نه او نور هغې د دې ټرس حوالې سره ستاسو سره څه مرستې یا څه کوي که نه مشکلات ته پیدا کوي؟ د سند د ګورنمنټ سره خو موږ تقریبا په یو پروجیکټ کې کار کړی دی چې هغه د سیلاب په دغه کې سیلاب هم د دې په ریکویسټ باندې د دې په درخواست باندې موږ کړی موږ درخواست نه دی کړی د دې دا درخواست وکړو چې موږ ته دا درخواست وکړو چې چونکې تاسو په فیلډ کې ډېر تیز یاست او کار کوئ دا زموږ سیسټم ډېر سلو دی ګورنمنټ راته وویل زموږ سیسټم ډېر سلو دی چې موږ د یو ځای نه بل پاس کوو بیا چاته راشن ورکوو بیا چاته په دې کې ورځې کېږي ستاسو کار ډېر نقد دی نو لہذا تاسو داسې وکړئ چې موږ د تاسو سره ملګري شو تاسو د زمونږ کار هم تاسو په چارج کې وایي په هغې کې موږ تقریبا 14,500 سیلاب متاثرین په یو ځای کې د کراچۍ په یو پلازه کې په یو ځای کې جمع شوي دغه متاثرین چې کوم د سیلاب نه متاثره شوي یو ځای ته م راوستو یو ځای ته م راوستو د لیبر پلازه ورته وایي په ګلشن امام دا 14,000 خلکو 14,500 نو عزیز صاحب دا 14,500 خلکو د وخت روټۍ او د دې چای او دا څنګه د دې داسې ترتیب و چې دا 14,500 کسان مونږ په یو ځای باندې خپلول هسې چې تا ورته وکتل که نه هغه به اندازه داسې شوه چې دا د غرمې والا ته خو چې ته ماښام روټۍ نه ملوي او ډېر ګڼ خلک دی لیکن مونږ سیسټم داسې ورته ایښی و چې په 2.5 غنټې کې یا په 2.25 غنټې کې و دې ټولو کسانو ته روټۍ په ځای ملاوېدله یو کس نه پاتې کېدو او په دې کې تقریبا 550 سے 650 دیګونه موږ د ورځې پخول په ورځې دا موږ پخول او چې بیا د دې نه به کله کله زیات هم شو دا په دې پروجیکټ کې دي چې ولیدل چې دا کسان ته په وخت روټۍ ملاوېږي نو دوی دا وویل چې موږ د تاسو سره پارټنرشپ کوو درسره شریکي کوو موږ ته ډېره ښه ده په هغه کې دوی د موږ سره پارټنرشپ وکړو دا وایده سره وکړو یو چیمبر والا د کراچي بزنس کمیونټي چې وه €1 به د هغه خرڅ کېدله €1 به د الخیر خرڅ کېدله €1 د ګورنمنټ ته نو دا 3 ورسره شریکې شوې سرویسز خو اوس موږ لیکن هغې کې دوی داسې وکړو چې دوی تقریبا هغه وایده ښې وکړه لیکن پوره یې نه کړله کار یې بیا زموږ په چیمبر باندې را پرېښودو د دوی د حصې چې کومې پیسې دي هغه د اوسه پورې په دې پسې پاتې نو دا سند ګورنمنټ د موږ سره د €1 مدد نه کړی دی نه موږ ته غوښتی دی او کله کله رکاوټونه لا خامخا راځي نو حاجي صاحب څه به وایي چې یعنې دا دومره خلکو الحمدلله چې دا خو ډېر لوی خلک او بیا د دیو بسترې د دیو استوګنه یقینا دا یو ډېر لوی اقدام و د الخیر ټرست چې دا د تاریخ برخه جوړېږي ما ویل که لږ راته ووایي چې اوس تاسو کمې پروژې روانې دي او اوس په راتلونکي کې ما اورېدي چې د بلډ بینک هم تاسو افتتاح کړی و څه پیل یې وکړی
هغه په څه پوزیشن کې دی، نور داسې څه پروژې یا د الخیر ټرست نور ضلعو ته یا نور صوبو ته د ټرانسفر کولو یا د برانچز د خلاصولو څه اراده شته که څنګه؟ د الخیر ټرست کو چونکې کار په ټول ملک کې چلی هغه د یو ځای سره مخصوصه نه دی. دا یو او دویمه خبره دا ده چې کوم د بلډ بینک کار چې موږ شروع کړی و هغه د دنیا د انوکا سیسټم هغه یو داسې فارموله وه چې هغه د بل چا سره نه وه، د نورو بلډ بینکونو سره نه وه. زمونږ دا کوشش و چې په هر ډیویژن هر ضلع او هر تحصیل کې زمونږ هغه چې د یو چا ته د وینې ضرورت شي هغه ته فوراً هغه ته میلاو شي. لیکن هغه په باره کې ما د پېښور یو دوره هم وکړله ملګرو سره د ملاقاتونو، خاص کر کې د ټیچر اسوسییشن سره مې رابطه وکړله. نو هغه د موږ ته هغه د بهر نه کراچۍ نه بهر هغه دغه نتیجه میلاو نه شوله خاص. البته په کراچۍ کې د اوسه پورې هغه زموږ هغه سیسټم شته الحمدلله فعال دی، د وینې دغه فعال دی چې د یو چا ضرورت شي د هغه ته وینې میلاویږي په هغه ځای باندې. او د پاتې شو دا چې د کراچۍ نه بهر کار کولو دپاره موږ دا ترتیب ایښی دی چې موږ په هر ضلع کې په هر علاقه کې کمیټیانې جوړې کړي دي. دا هغه کمیټۍ نه فلحاله موږ کار اخلو او چې هغه کمیټۍ خدا نخواسته چې هغه کمیټۍ فلحال بهتر کار کوي، ولې به یک وخت په ټول ملک کې خدا نخواسته کار پېښېدلی نه شي او نه یي. نو لہذا دفترونه چې دي دفاتر چې دي هغه سړي ته ګران پرېوځي، مصرف پرې راځي. نو موږ کمیټۍ جوړې کړي دي او کمیټۍ د موږ سره ټولې والنټیر دي او الحمدلله هغه اوس په بهتر انداز باندې کار کوي چې موږ ته چې وغواړو په ګنټه کې موږ په کوم ځای کې کار وغواړو زموږ کار کېږي. ماشاءالله. څه به راته وایي چې ګورمنټ دا خدمات هم ولیدل د سند ګورمنټ او بیا د سند ګورمنټ مستقل د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی. آیا الخیر ټرست ته څه داسې ایوارډ، څه داسې تعارفي اسناد وغیره د ګورمنټ لخوا میلاو شوي که څنګه؟ جی ګورمنټ د طرف نه موږ ته ایوارډ میلاو شوی دی په 2010-11-12 کې چې کوم سیلاب راغلی که نه، نو په هغه سیلاب کې دا یوه خبره درته کومه دا 14,500 کسان چې واپس کورونو ته موږ رسولو، سکر، شدادکوټ، شدادپور او خیرکوټ د دې علاقې خلک وو، نصیرآباد، جعفرآباد دې ته موږ رسولو. د هغه نه علاوه بیا ګورمنټ یو سروې وکړه، سروې دا وکړله چې په سیند په سیلاب کې چا ډېر کار کړی دی. نو په هغه ډېر کار کولو کې بعضې ادارو خو داسې کارونه کړي وو چې هغه په یوه ضلع کې بیا ډېر کار کړی وو، لیکن زموږ کار چې وو هغه په 14 ډسټرکټ کې وو، په 14 ضلعو کې وو. هغه چې ټوله سره یکجا کړو نو د ټاپ ایوارډ یې بیا موږ له راکړو، ګورمنټ دغه یو دغه وکړو چې هغه ایوارډ یې موږ له راکړو او چې بیا چې تاسو واقعي کار کړی دی، خدمت کړی دی موږ دغه دی. بیا د ګورمنټ یو میټینګ وشو په بلاول هاوس کې، خاص کر کې چې کله زرداري صاحب صدر وو، د صدر په نگراني کې وشو، په هغه کې موږ راوغوښتلو او د هغه کې تفصیل هم طلب کړو، مدد هم رانه طلب کړو او بیا ایوارډ کمشنر افیس نه میلاو شو. ماشاءالله. جی صاحب ډېر هم نه تنګوم او وروستۍ یو پوښتنه به کوم هغه دا چې کم خلک چې د الخیر ټرست سره مرسته کوي یا ډونرز دي یا مخیر خلک دي، هغه خلکو دپاره هغې ته کم پیغام ورکړي او د خیر ښېګړې کار چې دی په دې ملک کې چې څوک هم کوي هغه خلکو ته څه میسج ورکوي د خپل طرفه؟ میسج خو دا ورکوم چې زه خو کله کله دا یوه خبره کوم چې کراچۍ خاص کر کې ګورمنټ نه عوام یې دومره ښه انسانان دي. زه چې کله ځم یا زما په لاس یا د الخیر په لاس یا په بل لاس، په هر لاس یي که زه د KPK وادیانو غرونو له لاړ شم نو هلته د کراچۍ تعاون ماته میلاوي، که یو هسپتال جوړي نو هم هغه د کراچۍ پکې حصه یي، که یو مدرسه جوړوي نو هم د کراچۍ پکې حصه یي، او که یو ګراوند جوړي یا بل د غریبانو کور جوړي د کراچۍ پکې مسله حصه یي. نو د کراچۍ عوام چې دی دا خو ډېر تعاون کوونکی دی، که د بلوچستان په وادیانو کې، که په تر کې، که په سند کې په خپله یي. د کراچۍ عوام بې انتها د دې کار محبت لري او د دې کار سره مینه ده او هغه ورونو ته دا درخواست دا پیغام ورکوم کوم څوک د خیر ښېګړې سوچ لري
هغه ته دا یو پیغام ورکوم چې بعضی وخت کې د خلک په افراطفری کې په واقعیاتو کې په خپل تعاون کوي هغه بیا تنګ شي ظاهر شي. هغه ته دا پیغام ورکوم چې تاسو همیشه د ادارو په توسط باندې تاسو کار کوئ، په هغه کې سړی تنګېږي نه او مایوسه کېږي نه. اوس موږ الحمدلله د دې شلو کارونه کار کوو، په یو ځای باندې موږ شل 10 ټکه سامانونه وړي دي، 1 کیلو دال هم ضایع شوی نه دی. لیکن خلک تللي دي په خپلې وړي دي، هغه تنګ شوي دي، د هغو لوټمار شوی دی، د هغو بې ځایه تقسیم شوي دي. موږ باقاعده په یو نظم باندې کار کېږي. نو موږ عوام ته دا درخواست کوو چې هغه چې کله کار کوي د ادارو سهاره دې اخلي، هغه په نظم دی هغه شی هغه مسکینانو له او غریبانو ته رسوي. او بل دا پیغام ورکوم چې دا وخت تېرېدونکی دی، هر سړی د خپل ځان دپاره د آخرت یو ګټه کوي. نو که نیمه په بس د لاسه نه کېږي که نه، خپلې د زندګۍ کم از کم 10% په روپۍ کې 10 روپۍ د خیراتوي، که 10 نشي کوی 15 دي خیرات کوي. او 10 ځکه خري چې الله پاک وایي زه د یوه بدله چې د هغه په 10 ورکوم. نو که یو سړی د 100 روپو نه 10 روپۍ خیرات کړي، په خپل خوا کې غریبو دغه ته یې ورکړي، ناچاره دی یې ورکړي، نو الله پاک د هغه 10 بدله چې د هغه په 100 وربدل کړي، د ده به هغه ټولې 100 په صدقه کې شمار شي. نو زه دا خاص کوم د هغه خلکو ته چې د چا د وس نه کپړه کېږي، کې روټۍ کېږي، کې خګړې کېږي، هغه دې د خپل ګاونډي سره کوي، هغه دې د بل سره کوي، هغه دې د ادارو سره کوي. داسې ادارو بنیاد چې دی هغه په داسې خلکو ولاړ دی، هغه دې دا تعاونونه کوي، هغه ستاسو د آخرت خزانه به جوړېږي. ډېره مهرباني حاجي صاحب، ستاسو مننه کوو چې موږ هم دغه وخت راکړو. ډېره شکریه چې تاسو موږ یاد کړو او زموږ اواز موږ د خلکو پرې ورسولو او د خلکو فریاد به موږ ته راورسوي. انشاءالله موږ چې کوم وس و دس مې د خلکو فریاد به قبلو، او چې د چا د وس د ښېګړې کېږي هغه به زموږ په ذریعه باندې انشاءالله تعالی ښېګړه کوي. ډېره مهرباني جی. درنو کتونکو، ننني پروګرام کې را سره حاجي طاهر انصاري صاحب چې دغه ټرست روحي روان دی، دغه ټرست ذمہ دار دی او دغه د الخیر ټرست العالمي دغه ذمہ داري په سر اخیستې. یقینا په دې هیواد کې، په دې ښار کې، په دې ملک کې بلها داسې د خیر ښېګړې ارګانونه، سازمانونه شته چې د هغې نه په لکونو خلکو ته د ورځې چې دی هغه ته ریلیف میلاویږي. هم په دغه خیر ښېګړې په دغه تنظیمونو کې یو نوم د الخیر ټرست العالي هم دی. خپلو ټولو درنو کتونکو ته به ضرور خواست کوم چې د دغه ټرست نوم هم یاد ساتي او د دغه ټرست سره چې دی هر قسمه اخلاقي او مالي ښېګړې هم کوي، ځکه چې د دې په ذریعه لکونو داسې بېوسه خلک چې هغې ته د حکومت رسد، هغې ته د عامو ادارو رسد امکان نه لري، ولې د الخیر ټرست دغه ځوانان چې د قامي، ملي او جذبې هغې دغه غټو درنو او لوړو جذبو سره دغه غرونو ته هم رسي، دغه کارزارونو ته هم رسي، اول ته خدمات چې دی هغه په نره کوي. دعا به کوو چې الله پاک دې دوی په دغه خپلو نیکو او په دغه ولس دوسته چې کوم د دې خیالات دي په دې کې دي او په دغه جذبو کې دي الله پاک چې دی الله بریالي کړي. هم د دې سره درنو کتونکو د ملتیا مو مننه کوم، چېرته چې ښاد اوسئ، آباد او بریالي اوسئ. خپل کور به حبیب الله همدرد ته ورکوي اجازت د لوی الله پاک.